ادارو په چارو کې د مداخلې او یا دغه صلاحیتونو څخه پورته نور صلاحیتونه نه دي. زه چې کومه دنده ترسره کوم هغه په بشپړه توګه د دغه ادارې د صلاحیتونو او مسؤلیتونو په چوکاټ کې دی. ډېر کله والیان ستاسو د خوا نه معرفي کیږي، فکر نه کوئ دا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې دنده وي؟ د والیانو معرفي زما دنده نه ده. کېدای شي هغه مثال تاسو د ننګرهار ولایت د والي صاحب د معرفي موضوع ته اشاره وي. هغه داسې و چې له بده مرغه د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو رئیس صاحب ته یوه عاجله پیښه منځته راغلې وه چې نه شو کولی هغه جلسه ګډون وکړي. نو د افغانستان د جمهور رئیس د ځانګړي هدایت په اساس هغه دنده ما ترسره کړه. په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفیرانو سره ملاقاتونه مو په کوم اساس باندې دي؟ ګورئ، د چارو اداره د درېګونو قواو د هماهنګۍ مرکز دی. په بل عبارت سره د چارو اداره د حکومت مرکز دی. دلته هغه ټولې اړیکې چې د بهرنیو سفیرانو د دوی لوژستیکي ستونزې وي، د هغوی اړیکې د ارګ سره په کوم ترتیب سره باید تنظیم شي، د دوی جلسې په کوم ترتیب سره باید تنظیم شي، د محتوا له مخې د دوی د هیوادونو مستقیم اړیکې د افغانستان د جمهور رئیس سره څنګه ترتیب شي، د هغوی دنده طبعا زموږ په غاړه دی او د هغې تنظیم مسؤلیت هم زما په غاړه دی. بلې ډېر کله داسې په تاسو باندې تور دی چې هغه وزیران یا هغه چارواکي چې ستاسو په خوښه نه دي یا ستاسو خوښ نه دي هغوی ته موقع نه ورکوي چې ولسمشر سره وګوري. ولسمشر سره د لیدلو پروسیجر څه دی؟ یو وزیر څنګه کولی شي ولسمشر وګوري؟ د ولسمشر سره د افغانستان د کابینې غړي او د افغانستان د بودیجوي واحدینو مستقل رئیسان په دریو اساساتو سره ګوري. لومړی د هغوی مستقیمه غوښتنه ده که چیرې هغوی یوه عاجله موضوع ولري او د رئیس جمهور څخه غواړي خپل هدایت ترلاسه کړي، نو دوی غوښتنه کوي د ملاقات. دوم د افغانستان د جمهور رئیس لزومدید دی او دریم دوی په یو دوراني شکل د نوبت په څیر باندې هم حق لري چې د افغانستان جمهور سره وګوري. په دغه دریو پروسو کې ټول وزیر صاحبان او د افغانستان د مستقلو ادارو محترم رئیسان استفاده کوي او د افغانستان د جمهور رئیس سره ګوري. تاسو به اوریدلی وي چې څه موده مخکې ښاغلي ارغندیوال په خبري غونډه کې کله چې دندې نه لرې شو ویل چې ما یوه میاشت هڅه کوله چې ولسمشر نږدې نه وګورم او خپلې ستونزې ورته ووایم، خو چا ویل دا موقع را نه کړه او په غیر مستقیمه توګه اشاره یې تاسو ته و چې تاسو دا زمینه ورته برابره نه کړه. ګورئ، د افغانستان د جمهور رئیس کاري مهالویش دا یو سیري سند نه دی. دغه سند د ټولو رسنیو، مدني ټولنو او انفرادي محققینو په مخ موجود دی. دوی کولی شي چې د ښاغلي ارغندیوال د وروستۍ میاشتې د وروستۍ کاري میاشتې ملاقاتونه د جمهور رئیس سره وګوري. د حافظې که زما حافظه رښتیا وي په هماغه آخري میاشت کې د افغانستان د جمهور رئیس سره لږ تر لږه 3 ملاقاتونه درلودل. بله خبره یې وکړه چې تاسو په چارو کې ډېره لاسوهنه کوله، یعنی مالی وزارت په چارو کې. د لاسوهنې تعریف باید مشخص وي چې موږ د لاسوهنې نه هدف هم څه دی. هغوی اشاره کوله چې مقرریو کې د کسانو په لرې کولو کې په شاملولو کې یعنی تاسو مستقیمه لارښوونه کوله. د چارو د ادارې یوه عمده دنده د افغانستان د ټولو ادارو کاري ارزونه ده. دلته موږ یوازې د جمهور رئیس خبره نه کوو، دلته د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د کابینې د مصوبو تعقیب، د افغانستان د عالی شوراګانو د مصوبو تعقیب، دا د چارو د ادارې مسؤلیت دی. د هرې دندې تعقیب د ټاکلي ضرب الاجل که زماني مهالویش په اساس باندې دا زموږ د ادارې مسؤلیت دی چې د هماغه وزارت دروازه وټکوو چې هغوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي. نو طبعا دغسې یو حساسو شرایطو کې د کارونو د اجرا او نه اجرا پوښتنه ځینې ملګري کیدای شي ناراحته اوسي، اما موږ د ملت په وړاندې د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرو چې د دې کارونو تعقیب وشي او دغسې تاسې رسنۍ چې دلته راغلي سي هماغسې پوښتنو ته ځواب ووایو.
بله بله مسله دا ده چې چارو اداره کې چې کله تاسو راغلي یاست یو شمېر وزارتونه خپل ځینې مامورین تنقیص کړل یا اضافه بس کړل یا له دندو څخه وشړل دا هم ستاسو هغه پالیسي او پروګرام دی چې په لاره مو اچولې ده؟ ګورئ دلته مو مشخصات تر نه شو په عمومي توګه که چیرې غواړو افغانستان پرمختګ وکړي د افغانستان د اوسني ولسمشر د لیدلوري په اساس چې په له خیره سره په 1403 کال کې افغانستان باید خودکفا وسی نو طبعا عمومي هغه د تعقل لاره همدغه ده چې عادي بودجه په تدریج سره کم شي او انکشافي بودجه چې هغه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره یوازینۍ لاره ده هغه زیاته شي. کله چې د عادي بودجې د کموالي خبره کوو نو طبعا په ادارو کې په بنسټونو کې باید د تشکیلاتي پړسوب څخه مخنیوی وکړو، د مخفي کارونو څخه مخنیوی وکړو چې دا به یوه دوامداره پروسه وي. دا د اصلاحاتو یوه پروسه ده. ځینې دوستان طبعا به پکې ناراحته شي اما موږ بله لار نه لرو ځکه چې بله منظور مو مخفي پروګرامونو څخه څه دی دلته؟ مخفي پروګرام نه و، مخفي کارونه و. هدف مې دا دی چې په یو اداره کې کیدای شي 10 مامورینو ته اړتیا وي خو هلته 50 کسه کار کوي، دغه 40 کسه اضافي مامورین د مخفي کارونو په نامه یادېږي. آیا دا هم رښتیا ده چې په 1400 کال کې یعنې نوي کال کې به شاوخوا 100,000 مامورین تنقیص شي؟ مشخص رقم تر اوسه پورې نه ده ټاکل شوی اما د کوم ځای پورې چې زما ادارې پورې اړه لري د کومې ورځې نه چې زه د چارو ادارې ته راغلی یم د چارو د ادارې تشکیلاتي پړسوب د 1080 څخه 550 ته رسېدلی اما په کاري کیفیت او څرنګوالي کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی، بالعکس لا هم ښه شوی دی. اما دا مو فکر کړی چې دا د افغانستان خلک دي تاسو چې دا تنقیصوئ دوی چیرته لاړ شي څه وکړي؟ د سیګار یو گزارش دی چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تقریبا دوی 23.9 ښودلی و، په 2020 کې چې دی دا 30.9 دی، په 2020 کې به دا کچه څومره لوړه شي؟ هدف هم فیصدي به وي. اول خو حکومتي چوکاټ یا دولتي چوکاټ د کامیابۍ یوازینۍ سرچینه نه ده. د افغانستان د ملکی ادارې تشکیلات د 9 میلیون څخه کم دی اما د افغانستان کاري توان شمیر نږدې 14 میلیونو ته رسیږي. نو دینه واضح ښکاري چې حکومت نشي کولی په یوه سر سره د افغانستان ټولو اتباعو ته په حکومتي ساختار کې د کار زمینه برابره کړي. کوم کار چې د افغانستان ولسمشر د افغانستان کابینه او مشرتابه هغې باندې کار کوي هغه خصوصي سکتور ته زمینه مساعدول دي چې د هغې لارې د افغانستان وګړو ته د خصوصي پانګوالۍ اما ښاغلی فضلي فکر کوم تیرو 2 انتخاباتو کې ستاسو د ولسمشر هغه وعدې چې خلکو ته ورکړي وو هغه مېرې شوي دي، د 1 میلیون 1.5 میلیون شغل د ایجاد خبره به کوله. اوس یعنې زرګونه کسان د حکومت نه منفکوئ تنقیصوئ دا هغه ژمنو بیا څه شوي نه؟ ژمنې په خپل ځای پاتې دي او کار پرې روان دی. تاسو د خپل رسنۍ د لارې هره ورځ په افغانستان کې د بنسټیزو او ملي پروژو د افتتاح او یا د هغوی د کاري بشپړتیا خبرونه خپروئ. هر ملي برنامه به له خیره سره په زرهاو افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. اما دومره چې د افغانستان د پوهنتونونو څخه لوستي کسان فارغېږي که په حکومت کې دوی ته ځای نه وي او حکومت نه هم تنقیص شي فکر مو کړی چې دا خلک چیرته لاړ شي؟ د پوهنتونونو څخه د فارغو محصلینو موضوع یو جدي بحث ته اړتیا ځکه لري چې هغه څه چې د افغانستان ټولنه د افغانستان کاري مارکیټ ورته اړتیا لري متاسفانه د پوهنتونونو غوڅ اکثریت هغه کاري وړتیا نشي روزلی. مثلا موږ په افغانستان کې حرفوي او مسلکي متخصصینو ته ضرورت لرو. همدا اوس متاسفانه په خصوصي هوټلونو کې د هیواد نه د باندې بهرنیان راځي دلته کار کوي اما دلته موږ نشو کولی چې مسلکي د هوټلدارۍ افراد ولرو. دغه راز تاسو ګورئ زما دفتر ته په هره اونۍ په سلهاو کاري سوانح د کار د اخیستلو دپاره راځي. په دې کې 80% 15% د حقوقو او سیاسي علومو فارغین دي. نو طبعا موږ به د بیکارۍ سره مخامخ کیږو اما د دوی د جذب
د پاره هم سرچینې نشته. نو کوم کار چې د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان حکومت تر نظر لاندې لري هغه د تخنیکی حرفوي او مسلکي زده کړو د ادارې تقویه ده چې د هغوی د لیدلوري په اساس باندې نه یوازې دا چې په ولایتو کې بلکې په ټولو عامو ولسوالیو کې د تخنیکي او حرفوي زده کړو ایجاد دی چې د هغې لارې وکولی شو نه یوازې دا چې کار درنه په افغانستان کې ایجاد کړو بلکې هماغسې چې د افغانستان جمهور رئیس وایي چې خپله بشري پانګه د افغانستان د ملي پانګې د جملې څخه ده چې کولی شو د منطقې هیوادونو ته د مسلکي او حرفوي کارګرانو لیګل هم پیل کو. فکر نه کوم چې دا اوږدمهاله پروګرامونه دي فعلا د افغانستان عیني واقعیتونو څخه د خلکو د حالاتو څخه څومره آګاه یاست؟ د افغانستان د وګړي په صفت هغه کس چې په همدې هیواد کې پیدا شوی وړکتون ته تللی یم، لومړني ښوونځي ته، لیسې ته، پوهنتون ته او هره ورځ د خلکو سره په تماس کې یو. نه یوازې دا چې د یو ځانګړي منطقې سره بلکې د افغانستان د ټولو ولایت سره زموږ په ګمان موږ د افغانستان د اوسني واقعیتونو څخه آګاهي لرو. بلې کله مو چې واورېدل چې په هرات کې خلکو د فقر د وجې نه خپل بډوډې یا ګردې خرڅې کړي، په بدخشان کې یو شپېته کلن سړي چې د دې بچو ته ډوډۍ نشو پیدا کولی ځان وژنه یې کړی، څه احساس مو وکړ؟ بالکل لویه غمیزه ده. افغانستان د تاریخي پلوه یو غریب هیواد دی، سره دی چې د طبیعي پلوه افغانستان یو بډای هیواد دی، اما ملت یو غریب هیواد دی. دغه غربت به دوام کوي. زموږ د حکومتي مسؤلینو مسؤلیت هم دغه دی چې څنګه کولی شو د فقر کچه کمه کړو. اوږدمهاله پروګرامونه تاسو ویلې، بختیار صاحب د دغسې غمیزو یوازینی حل په اوږدمهاله او بنسټیزو او ملي پروګرامونو باندې کیږي. د مقطعي پروګرامونو پایلې مو ولیدې په تېرو 13 کلونو کې چې د غیر حکومتي ادارو لخوا نه پر مخ بیول کېده، د هغوی نتیجې متاسفانه ټولې منفي وي. ملي دسترخوان یو مقطعي برنامه نه دی، فکر کې موثریت لري؟ د ملي دسترخوان برنامه د کرونا د وبا په مقابل کې عاجل بشري مرستې وي چې هغې ته توجیه کولی شو، اما په دوامداره توګه ځای نه لري. هلته یو مبالغه کېږي، زه نه پوهېږم تاسو څومره ورسره موافق یاست، چې هلته ویل کېږي چې تقریبا 90 سلنه وګړي د افغانستان به د دې مرستو څخه برخمن شي، همالته چې فیصدي د مرستې سنجوي په یو کس باندې 10 روپۍ هم نه رسېږي. دا څنګه امکان لري؟ دلته خبره د مرستو د رسېدلو موضوع ده، دا نه ده چې آیا موثرې څومره د هغوی مشکلات حلولی شي. د دولت مسؤلین غواړي چې خلکو ته وښیي چې موږ د هغوی په فکر یو، څومره چې زموږ وسه کېږي. حکومت څومره چې امکانات لري، یو توقعات دي، د توقعاتو مدیریت به په بشپړه توګه سخت دي چې هغه پوره کړو، اما په ټوله کې د مرستو رسېدل حتی سختو ولسوالیو ته چې هلته امنیتي ستونزې دي، دا زموږ مسؤلیت دی ورته رسوو. یو بله مسله چې داسې ویل کېږي او تاسو باندې تور دی چې اداراتو سره دوګونی برخورد کوئ، حتی فساد مثلا چې وي سیاسي برخورد ورسره کېږي. ځینې وزارتونه یا ځینې وزیران ډېر جدي نیول کېږي، د پی پی ایس په زور باندې له وزارت څخه ویستل کېږي، اما ځینې ادارې داسې دي چې د هغه د فساد چغې تقریبا مطبوعات ته موځي خو څوک اجرات نه کوي. د مثال په ډول باندې په امریکا کې په واشنګټن کې د افغانستان د سفارت دیوال مسله هیڅ اقدام پې ونه شو، اما مالی وزارت جدي او حتی د عامه روغتیا وزیر خو د شپې پی پی ایس په زور باندې ایستل کېږي. اول ځینې اداګانې باید اصلاح کړو. د عامې روغتیا پخوانی وزیر صاحب په هیڅ صورت سره د پی پی ایس په واسطه نه ده لرې کړی شوی. هغه فقط یو مکتوب د جمهور ریاست څخه ولیږل شو او پخوانی وزیر صاحب خپله ادعا هم دا دی چې نه تو بیا پی پی ایس لاړ شي، بالاخره مجبوره هدف هم دا دی چې دا کار نه ده شوی، دا باید اصلاح کړو. را به شو دوګوني برخورد ته. ګوري حکومتي اداره خصوصا د چارو اداره او یا د جمهور ریاست د نهاد په استازیتوب دومره باید تاسو ته ووایم چې د افغانستان عدلي او قضایي نهادونه په بشپړ استقلالیت سره خپل دندې ترسره کوي. کوم میراث چې د افغانستان ولسمشر اوسنی ولسمشر پرېښود هغه دا دی چې په تېرو 6 کلونو کې داسې مثال به تاسو نه ګورئ یا په رسمي یا غیر رسمي توګه چې د افغانستان جمهور رئیس به او یا
په ار کې نور مقامات به یا لوی څارنوالۍ ته کوم زنګ ولی چې دغه کار په دغه توګه ترسره شي او یا سترې محکمې ته. نو موږ په دې باندې ویاړ لرو چې دغه استقلالیت دغه ارګانونه لري، هغوی په خپلو اجراتو کې مستقل دي. سرعت د کار هم هغوی پورې اړه لري. اما تر کومه ځایه پورې چې زموږ مسؤلیت دی که چیرې معجه دلایل په یوه اداره کې د فسادي، زه ستاسو د همدغه تریبیون نه اعلانوم چې زموږ دفتر ته مراجعه وکړي. که چیرې موږ په 24 ساعتو کې اجرات ونه کړو او د دوی غ عرض د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته ونه رسو د تعقیب سره یو ځای په هر اداره کې د افغانستان په هر اداره کې چې مخکې تاسو په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د دیوال موضوع مطرح کړه، هغه د افغانستان د لوی څارنوالۍ په واسطه باندې همدا اوس په ډېر جدي توګه تعقیبېږي. تاسو کولی شئ چې لاړ شئ د لوی څارنوالۍ څخه ګزارش واخلئ. خو بیا برخورد دوه ګونی شو. د عامې روغتیا په مخکیني وزیر هم تور و، یعنې ثابته شوی نه و. مخکې له دې نه چې تور پورې چې له دندې لرې کېږي، اما په واشنګټن کې اجرات داسې نه کېږي. ګورئ سفیره په خپل ځای ده، یعنې کار کوي. همدغه معلومه نه ده چې سفیره پکې لاس درلوده که نه درلوده. خبره دلته د قراردادونو، هغه قراردادونه چې دلته د کابل له لوري شوي وو هغه څېړل کېږي. انترپول پکې دخیل دی، د امریکې د متحده ایالاتو هغه ادارې چې د فساد په وړاندې له موږ سره همکاري کوي هغوی پکې دخیل دي، رسنۍ پکې دخیله شوې، د افغانستان د پارلمان غړي لاړل هلته دا څېړي او لویه څارنوالي هم. تر کومه ځایه پورې چې دلته د پخواني عامې روغتیا موضوع ده، دلایل ډېر روښانه وو چې څه شوي دي. زه نه غواړم چې دلته د لویې څارنوالۍ په استازیتوب خبرې وکړم. کومې ژمنې چې د افغانستان حکومت په جنیوا کنفرانس کې نړیواله ټولنې سره وکړي د فساد سره د مبارزې په برخه کې، فکر کوئ چې په هماغه ژمنو ولاړ حرکت باندې روان دی؟ بشپړه توګه. بیا څو ورځې مخکې ول د امریکا سفارت په یو بیان کې د افغانستان د چارواکو نه، یعنې تاسو نه وغوښتل چې فساد سره مبارزه وکړئ. دلیل پکې څه و؟ دغه غوښتنه کېدی شي آینده 50 کاله نور هم دوام وکړي. د فساد سره مبارزه یوه مقطعي مبارزه نه ده، دا به یوه دوامداره پروسه وي. د مثال په توګه موږ د 3 کاله مخکې چې کومې ژمنې هغه شاخصونه د نړیوالو هیوادونو سره موافقې ته رسېدلي وو، خصوصا د فساد په وړاندې، هغه هم 4 میاشتې مخکې چې د نومبر د میاشتې د جنیوا کنفرانس و د هغې گزارش هم نړیوالو ته ورکړه چې د 99% څخه زیات شاخصونه موږ پوره کړي وو. د هماغه گزارش په اساس و چې زموږ نړیوال ملګري په بېسارې توګه همدغه ټولو اوسنیو نړیوالو مشکلاتو ته په کتو سره د افغانستان د ولس سره د راتلونکي 4 کالو لپاره څه د پاسه دا غوښتنې به ولې 50 کاله نورې وي؟ یعنې په خاص توګه امریکایان به ولې غواړي چې فساد؟ امریکایان نه غواړم، هدف هم د فساد سره د مبارزې د پروسې برخه ده. دا به د ملت غوښتنه وي، همیشه به د شفافیت خبرې کیږي. اوس راځو راتلونکي ته، راتلونکي 4 یا 5 کلونو ته چې موږ د افغانستان د خودکفایي خبره کوو. په اساس کې نه یوازې دا چې موږ دغه مرسته چې د افغانستان سره کیږي دا به مشروطې وي او په شرایطو کې په راس کې د فساد سره د مبارزې خبره ده. د اداري فساد په وړاندې د مستقل کمیسیون ایجاد او دې سره د ټولو پخوانیو موازی غیر معاصرو ادارو یا معاصرو ادارو ادغام چې په اوسني کمیسیون کې وشي. دا زموږ تعهد چې د جنیوا د کنفرانس نه وروسته موږ په اوله میاشت کې هغه ترسره کړه. دغه راز دا چې څنګه کولی شو په بنسټیزه توګه هم شفافیت ایجاد کړو، هم د فساد سره مبارزه وکړو. په تیرو 2 میاشتو کې موږ د برېښنایي حکومتدارۍ یا ډیجیټل حکومتدارۍ پروسه ګړندۍ کړې ده. تاسو شاهد یاستئ چې د خپله د برېښنایي حکومتوالۍ د ملا تیر یا اساس برېښنایي تذکره ده. د برېښنایي تذکرې توزیع په ډېره چټکۍ سره په ټولو 14 ولایتونو کې دوام لري. دا به د دې سبب شي چې هغه نامعلومه هویت لرونکي افراد
چې د افغانستان د بیت المال څخه ناوړه استفاده وکړي د هغې څخه مخنیوی وشي پروسه به دوام لري. د الکترونیکي یا برېښنایي پیژندپاڼو مسله مې یاده کړه. څو ورځې مخکې زه یو مرکز ته تللی وم، بیا د مرکز کارکوونکي ما نه غوښتنه وکړه که چیرې د حکومتي چارواکو سره مخ شوي نو دا یو ستونزه ورته ووایي چې دغه زموږ سیستم چې دی په هر ساعت کې خرابېږي او دته جدي توجه وکړه چې موږ رئیس باندې ویل فشار راوړي چې تاسو مشکل موږ ته حل کړي. دا یو پیغام چې ما تاسو ته ورسوم. راځو یو بل بحث تاسو ویل کېږي چې ولسمشر ته ډېر نږدې او باوري کس یاست، په لویو ملي او سیاسي مسایلو کې ورته سلا مشورې ورکوئ. په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي رقیبان د ولسمشر یا د حکومت یو په حکومت کې داخليږي، یعنی د انتخاباتو نه وروسته. دا ستاسو مشوره ده لکه ښاغلی معقل، ښاغلی اتمر، همدارنګه د ښاغلي دوستم لور ته د سناتورۍ ورکول یا په خپله دوستم ته د مارشالۍ ورکول؟ ګورئ، د تیرو 40 کلونو حقایقو ته په کتو سره د افغانستان د حکومت یو مسؤلیت هم همدغه دی چې ملي اجماع ته په عملي توګه وګوري او هغه تمثیل کو. د سولې پروسه روانه ده، دلته د جمهوریت صف باید واحدي. طبعا هغه سیاسون چې جمهوري ارزښتونو ته احترام لري، غواړي د جمهوریت تر چتر لاندې ژوند وکړي، کار وکړي، فعالیت وکړي او ماجه غوښتنې لري د همدې چتر په چوکاټ کې دوی افغانان دي. بله بیا هم ښاغلی فضلي هغه انتخاباتي شعار مو تر پښو لاندې نه کړ، زورواکي ختموو او زور ته نه تسلیمیږو. طبعا زورواکي ختموو او زور ته نه تسلیمیږو. دا تر اوسه موږ هم پې اوس هم ټینګار کوو او دغه تدریجي خوځښت او مبارزه به دوام لري. یعنې دې نه خوشحاله یاست؟ مشوره مو همدا ده چې باید بیا د یو شمېر کسانو په وهلو کې هم د حکومت نه نقش لرئ، نو لکه د ولسمشر ته ډېر نږدې کسانو، ظاهر قدیرو، همایون داسې نور کسانو. ګورئ، د حکومت غېږه پراخه ده. هر څوک چې بیا هم ټینګار کوم اصلاحاتو پروسې ته ژمن وي. کوم اصلاحات ته مثلا؟ هغه که دا اداري اصلاحات وي، که دا د فساد سره د مبارزې موضوع وي، که چیرې هغه اجراتو کې د چټکتیا موضوع وي، ملي پروژو ته ژمنتیا وي، جمهوریت ارزښتونو ته ژمنتیا وي، که دغه ټولو ته څوک ژمنه ولري طبعا حکومت مجبور دی چې خپل ملګري ځان سره، یعنې دا کسان چې راوستي دي حکومت ته بیرته برخې ورکړي دي دا جمهوریت ته ژمن خلک دي. څه چې تر اوسه پورې دوی ویلي دوی ژمن دي. دا غواړي چې یو اجماع رامنځته کوي که نه د طالب په مقابل کې غواړي چې یو صف پیاوړی کوي، ټول په بر کې نیسي، ټول مسایل په بر کې نیسي. اما د افغانستان خلک وایي چې تقریبا د افغانستان د 40 کالو بدبختیو یو لامل همدا خلک دي. طبعا د افغانستان ډېر محترم وګړي دا خبرې کوي، اما افغانان دا هم وایي چې ټول باید سره یو موټی اوسي په دې اوسنیو شرایطو کې. اتحاد، یووالی د ټولو مسایلو د حل لپاره لومړنی شرط دی چې هغه باید تمثیل کو. سولې پروسه کې دا دی چې اوس خبرې ځنډېدلې دي، مقابل لوری داسې دا کوي چې د افغانستان حکومت یعنی د سولې د خبرو لپاره اراده نه لري او په خاص توګه بیا ویل کېږي چې مشخصه کړۍ په هر کې د سولې خبرو د سابوتاژ هڅه کوي چې په هغه کې ستاسو نوم هم راځي. اول خو باید دا ومنو چې د سولې پروسه یو ډېرې پیچیله پروسه ده. دا د ورځو، د میاشتو، د هفتو خبره نه ده چې موږ به خدای نخواسته ورخطا شو چې څو ورځې خبرې ونه شوې نو د سولې پروسه به د خدای نخواسته د مات سره مخامخ شي. دا خبره نه ده. پاتې شو د ژمنتیا موضوع او د ارادې خبره. موږ باید لږ تر لږه د تیرو 2.5 کالو حقایقو ته لږ پام وکړو. د لومړي ځل لپاره په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان یو ولسمشر د کابل د پروسې په 2م کنفرانس کې په ډېرو واضح الفاظو ویلي چې د افغانستان حکومت آماده دی چې وسلوالو مخالفینو سره بدون د قید و شرط نه مذاکرات وکړي. دغسې یو وړاندیز پخوا نه و شوی. دویم همدغه اوسنی حکومت چې د داسې یو جنگي مخالف او سیاسي مخالف سره عملی سوله وکړه چې زما اشاره ښاغلي حکمتیار ته ده او چې پرون ګواښ وکړو درک د نیولو او نظام د چپه کولو، هغې ته به راشو. خو ښاغلی حکمتیار په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان د هیڅ نظام د زعیم سره سوله نه وه کړې.
یوازنۍ سوله چې وشو هغه د افغانستان د خو اوسني دا کې چې جمهوریت ما سره امریکایانو سره سوله کړې ده نه د حکومت سره نو امضا د سولې خو د افغانستان د اوسني ولسمشر سره و او هغه وخت کې د افغانستان د حکومت نور مامورینو چې دوی سره کار وکړ. دوه خبرې دي، یو دا ادعا کوي چې تاسو ژمنو باندې وفا نه ده کړې. زه به بیا عرض مې دا ده چې زه به راشم د ښاغلي حکمتیار پرونیو سرګرمونو ته، خو اوسنۍ خبرې دا دي چې د اوسني حکومت هغه اقدامات د سولې په هکله باندې بله په 40 کلونو کې د دغه حکومت په وخت کې و چې عملی اوربند ایجاد شو، دا هم زموږ ژمنه وه، زموږ له خوا نه اعلان شو. 5500 خطرناک بندیان، دغه لوی خطر چې موږ اخلو هغه هم د افغانستان د خلکو د مقدسې غوښتنې د لپاره لبیک ویلو چې موږ غوښته چې دغه د امریکایانو فشار نه و. طبعا د هغوی غوښتنه به وه، اما د افغانستان د لوی جرګې غوښتنه هم وه. په لوی جرګه کې د افغانستان د ټولو ولسوالیو او ولایاتو اوسیدونکي ګډون وکړي، د افغانستان د ملي شورا غړي پکې ګډون خپل هغه پرېکړې نه پښیمانه نه یاست؟ دغه به د وخت قضاوت وي، تر اوسه پورې پروسه روانه ده. ځکه ویل کېږي چې 15 یا تر 90% هماغه بندیان خوشي جګړې ډګر ته تللي دي او خلک دقیقاً دا باید موږ وښیو خلکو ته چې څه فیصله وکړه. دغه فیصله د افغانستان د ټولو خلکو سره په مشوره شوې ده. او ستاسو د تېرې پوښتنې په د ښاغلي حکمتیار د پرونیو څرګندونو که ژمنې مې بدون د قید و شرط نه عملي نشي نو ارګ په محاصره کې ښاغلی حکمتیار د جمهوري ارزښتونو په رڼا کې په ګټې اخیستنې سره د همدغه چتر لاندې د بیان د ازادۍ څخه استفاده کوي، د همدغه جمهوریت د رسنیو څخه استفاده کوي، خپلې غوښتنې مطرح کوي. دا چې غوښتنې د خلکو د اندېښنې سبب ګرځي، هغه ځینې خبرې چې کړي ګواښونه کړي دا غیر مسؤلانه دي او په دې باندې ټول هیوادوال د هیوادوالو اکثرمنو تاسو کولی شئ چې د خپل رسنۍ له لارې هم وګورئ. زما پوښتنه دا ده که چیرته تاسو محقق سره، دوستم سره یا حتی د علیپور په قضیه کې تعامل کولی شئ، ولې ښاغلي حکمتیار سره تعامل نشئ کولی؟ موږ د ښاغلي حکمتیار سره تعامل کړی، اما ولې ناراضه دی؟ خو دا د هغوی هغه که چیرې د هغوی څخه باید پوښتنه شي ولې ناراضه دی. ښه، یو پوښتنه بل هم د حکمتیار صاحب په اړه لرم، بیا به د سولې په پروسې کې یو دوه پوښتنې لرم. هغه دا دی چې تر اوسه مو ولې ښاغلي حکمتیار سره نه دي لیدلي؟ هدف هم د یو په یو لیدلي. بله، یعنی ډېر ما حکومتي مشران ولیدل چې کور ته یې لاړل، ورسره کېناستېدل، اما ما داسې تصویر نه دی لیدلی، یا به زه متوجه شوی نه یم یا به واقعا تاسو نه وای تللي. د ښاغلي حکمتیار سره په څو کاري جلسو کې چې نورو همکارانو سره موږ یو ځای جلسې درلودې او هغه هم هغه وخت چې موږ غوښته د افغانستان د سولې پروسې د بریالي کېدو دپاره د ملي روغې جوړې عالي شورا جوړه کړو، اما یو په یو ملاقات رښتیا خبره تر اوسه پورې مې نه دي کړې. ښاغلی فضلي، د سولې پروسه کې ولې کله چې د سولې خبرې پیل شوې د دې په ځای چې تاوتریخوالی کم شي، جګړه کمه شي، برعکس جګړه ډېره شوه؟ ولې؟ اول بختیار صاحب که چیرې تېرو 20 میاشتو وګورو، یو لوی پرمختګ چې موږ توقع نه درلوده هغه منځته راغی. دغه پرمختګ څه و؟ پرمختګ دا و چې په تېر عیسوي کال کې د فبرورۍ په 29 نیټې د طالبانو رهبري او د هغوی مذاکراتي ټیم چې د متحده ایالاتو د مذاکراتي ټیم سره مذاکرات درلوده، دوی په لیکلي ډول هم نړۍ ته او امریکې ته وویلې چې د دوی یعنې د طالبانو تېر 19 کلنه جګړه مشروعیت نه درلوده. په کوم اساس؟ په اساس دا و چې د دوی جګړه څنګه پیل شو. د دوی جګړه امریکې هغه وخت کې پیل کړه چې دوی د القاعدې سره او نورو تروریستي ډلو سره ارتباط درلوده. یعنی په دې معنا غواړئ ووایاست چې هلته په دې وکړلي کې دوی ویل چې القاعده سره اړیکې نه ساتو، دا نه ساتو، دا نه ساتو، یعنې خپل جګړې مشروعیت، یعنې په دې معنا چې دوی خپله ویلې چې د کوم هدف دپاره چې موږ جګړه د امریکې جګړه مشروع بلله. نو دقیقاً دوی ویلې چې د امریکې جګړه، د امریکې حمله د دوی په امارت باندې دا مشروع وه او دوی په خپله ویلې چې پس دې نه د هماغه ډلو سره موږ اړیکه اوس فعلا د طالبانو جګړه مشروعیت لري؟ د هغې د مشروعیت دپاره هغوی اوس هېڅ دلیل هم نه لري.
خپل هم د نه دی ویلي، اما افغان وژنې ته دوام ورکوي. نو د جګړه دوی اته باید د افغانستان د ملت څخه بخښنه وغواړي چې تیرو 19 کالو کې چې اوس خپل وایي چې کوم هدف لپاره چې موږ جګړه پیل کړې وه هغه اشتباه وه، لیکلي دي امضا کړی، ملا برادر خپله امضا کړی په هغې کې. نو اوس پاتې شو د افغان وژنې موضوع. د افغان وژنې په مسله کې اوس باید دوی افغانانو ته که دوی خپل ځانونه افغان بولي، افغانانو ته باید دلیل وایي چې په کوم اساس باندې دوی د اوسنۍ تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي. سولې پروسه کې بیا د ښاغلي خلیلزاد ټاکل کېدل څنګه ارزوي د افغانستان لپاره؟ دا د امریکای د متحده ایالاتو د نوي حکومت مستقله فیصله ده چې څوک د افغانستان د سولې د پروسې د پرمخیولو لپاره اما مخکې دوی باندې نیوکې وو چې دا د هغوی مستقله فیصله ده. یعنی فکر نه کوي چې بیا به د افغانستان حکومت ته د سولې پروسه کې سرخوږی پیدا کړي؟ زه د سرخوږي نوم نه اخلم، اما طبعا په پروسو کې اختلاف د نظر همیشه وي، دا طبیعي خبره ده او موږ دغه مسایل د ډیپلوماټیکو لارو همیشه حل کړي دي، پخوا عمل کړي دي او آینده به هم حل کوو. درېدلې خبرې په دوحه کې فکر کوئ چې بیرته پیلېږي؟ زما هیله همدغه ده چې بیرته به له خیر سره پیل شي، یا په دوحه کې او یا په بل هر ځای کې. د افغانستان د جمهور رئیس وینا پرون د تقریبا 80% د سولې په محور وي او هیلهمندي همدغه ده چې د افغانستان د اوسني کشالۍ حل لاره سوله ییزه حل لاره ده، هغې ته ژمن یو، دغه کار به دوام لري. د بایدن په راتګ سره د افغانستان او امریکا اړیکې یعنې په کومه کچه دي فعلا؟ ډېر دوستانه اړیکې دي او دوستانه مې هدف دا دی چې په متقابل احترام او متقابلو ګټو ته احترام سره دغه اوسنۍ اداره د افغانستان د حکومت سره ارتباطات لري. د اوسني حکومت پر راتګ سره د امریکای د متحده ایالاتو د اوسني حکومت پر راتګ سره د هغوی مهم چارواکي زموږ د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې درلودې، د افغانستان د ملي امنیت د مشاور سره خبرې درلودې او همدا اوس هم د هغوی کاري ټیمونه د افغانستان د حکومت د کاري ټیمونو سره هماهنګي لري. په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي څېرې د موقت حکومت له طرحې څخه خبره کوي او ور یې وایي چې دا طرحه ماته هم رسېدلې. تاسو معلومات لرئ چې دا طرحه چا جوړه کړې ده او څوک یې په دې سیاسونو ګرځوي؟ د موقت حکومت طرحې د اوسنۍ موضوع نه ده. متاسفانه په 1480 کلونو کې په وروستیو کې 1401 کلونو کې دغه طرحې چې هغه هم اساسي هدف د افغانستان د نظام د انقطاع لپاره جوړ شوي وي، زموږ په ګاونډي هیواد کې مطرح کېدي، دلته عملي کېدي او دلیل به دا و چې د افغانستان د نظام تداوم له منځه یوسي. اوسني طرحې هم د کاغذونو په شکل د خلکو ترمنځ ښکته پورته کېږي، خو ما یو سیاستمدار ونه لیده چې په جرات سره ستاسو رسنیو طرف ته راشي او د هغې د طرحې څخه دفاع وکړي. معقولیت نه لري. د افغانستان د اوسني نظام تداوم حتمي دی، د هغې څخه به موږ دفاع کوو. اقتدار به راتلونکي زعیم ته د انتخابات د لارې انتقالیږي او دا یوازې د اقتدار د انتقال لپاره د لوبې اساسي قاعده ده په کوم چې د افغانستان که طالب سول هم کوي لکه ښاغلی حکمتیار باید راشي انتخابات ته ودرېږي، که وړاندیزو لري هغه د سولې لپاره؟ پوه نه شم پوښتنه. که چېرته طالب وغواړي چې مثلا د دې لپاره چې جګړه ختمه کړي نو په یو بل سیاسي حل لاره باندې بحث وکړي، چې هلته بیا فکر کوي چې انتخابات بل ځای پاتې کېږي. خو بیا هم د هغوی د هغې څخه د انتخابات څخه مخکې د هغوی سیاسي شمولیت دی په اوسني نظام کې او هغې دپاره موږ چمتووالی لرو. طبعا که چیرې غواړو دغه اوسنۍ کشاله افغان وژنه، افغان وینه تویېدنه بند کړو، نو موږ غواړو چې یو څه انعطاف ولرو. انعطاف د مخالف لوري شمولیت دی په اوسني نظام کې. بیا په راتلونکي کې چې څه وخت دوی ته زمینه مساعدوي چې په قانوني توګه د یو سیاسي جریان په صفت باندې په هیواد کې مطرح شي، بیا به باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. مننه. وروستۍ پوښتنې په توګه باندې غواړم یو مسله مطرح کړم. تاسو به هم آګاه یاست، په تاسو باندې ډېر زیات تورونه پورې کېږي. د تیرو ولسمشیزو پارلماني ټاکنو نیولې د اشخاصو په مقررۍ کې، په منفقۍ کې، یعنی بلا تورونه لګول کېږي. ولې؟
ګوري زه د افغانستان د جمهور رئیس د یو مامور په صفت باندې